دا د خوست محبس زندان دی. په دې باندې به چې ته دلته دروازه ته رانوتلې نو 130 تلاشیو باندې به رانوتلې او په 130 ټاپې د لاسلیکونه به دې په څنګله باندې وو. که دې طرف نه به تلې او هغه طرف نه به چې راتلې دا خو اصلا کې د هغه د نظام کراول یو داسې اتاق دی چې دلته د تلاشۍ والا درېدل. دلته جای په جای باندې 5-6 دا رقم ته لاسلیکونه په پتا کېدل. یغه نه چرنه وتل دلته یو هغه خو بالټای خو په دې ځای کې به هغه څنګل تاسو پاکوله چې هلته بیا بهر کې بیا څوک نقل ترې ونه وي. خدا چې هغه وخت شرایط سخت وو او شرایط سخت نه دي. موږ تر اوسه پورې په کومه تلاشۍ باندې نه راتېر شوي تر اخره پورې. یوازې دومره پوښتنه وشوه چې څوک یې ژورنالستانو کنه ژورنالستانو ته هیڅ ډول قطعا اجازه نه وه. نو له همدې امله موږ راغلو چې محبس تاسو ته داسې وښیو لکه څه ډول چې موږ خپله دلته وخت کې تېر کړی دی او نور څومره وخت کې تېر کړی دی. نو دغه زندان چې دی دا د خوست محبس د 400 کسانو لپاره برابر شوی و چې اوس 900 کسان هغه وخت کې پکې وکېدل. نو دا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت د زندانونو چارو د سمون ادارې د نظامي چارو مرستیالي د خوست ولایت د زندان لوی مدیریت د امنیتي ټولي قومنداني اوس پورې د لوګو او دغه اسلامي امارت د ورته بدل شوی نه دی خو وروسته به دوی بدل کړي. نو داسې چې راشو دا د خوست د محبس قومنداني ده. زیات دې ځای نه اداره کېږي یا دغه امنیتي پرسونل چې دی دې ځای نه د خوست محبس دی. دا زمونږ اتاق و. دلته مې تقریبا 15 میاشتې تېرې کړې دي. یوه میاشت خو ملي امنیت کې وه دلته هغه وه. نو دلته یو بل ملګری منځوځای و. دغه کټونو کې بیا هر څوک بدلېدل را بدلېدل. هلته یو کمپاین والا سره و. بیا دلته یو ملي امنیت والا سره و. دلته یو داسې شخصي خصوصي هغه شخصي مشکل و که نه کورنۍ مشکل و. نو دغه کې یو بل لغمانی هم را سره و. یعنې بدلېدل را بدلېدل. یو بیا سپیشل فورس والا را سره و. داسې چې تېر شي نو او دغه پاس یو دغه پاس رستېرل هم کتابخانه وه. ملګرو بکسونه لیدلي وي. دلته مې زیات کتابونه ویل. دغه هغه چې و که نه کټ دې کې به موږ لډو کوو چکه. ډېر ملګري به را سره و. 3-4 ملګري به دلته ناست وو ما سره. یعنې خپل کټ مې ورته پرېښود زه به دلته راواوښتمه. دومره زیات رش به و. هره ورځ به مې په ټولو بندیانو دا رژیم په د ټولو بندیانو مې سترګې تورولې سپرې مې په واړه سر مې په غوړه و. نو ما اتاق داسې و. دغه اتاق چې و جالبه یې دا وه چې دلته په دې باندې دوحې دفتر نوم یې ښی و. دغه د جالۍ شاته نوکریوالي وه. موږ به شور زیات کوو خندا غوریږ به زیات و. نو بیا مو عسکر به راغله وایي په واده راغلې یې څنګه خوشحاله یې. ته مې بس خوشحاله یو چې وکړو چې خفه کېږو نه. نو دغه اتاق پسې مو ډېرې خاطرې تړلې دي. دغه یو شی مې یاد چې دغه د ګاز دې باندې مې زیات لانجه ولته پوډریان وو. هغه به پټوو زیات. اوس دلته پاتې دی هېڅوک یې نه پکاروي که نه. سکندر صاحب اوس څه احساس کوئ؟ والا خو دا خو ژوند دی که نه. کوم تاریخونه چې موږ لوستي دي نو هغه بیا دا خبرې پکې شته دي. دې نه سختې شته دي. ته که طالبانو د باګرام او کیوبا د ګونتنامو هغه خبرې واورئ نو دا هسې یو ګپ دی. یعنې نو په دې کې بیا داسې دلته یو بندي و. هغه مونږ ته ویلي ته د 6 میاشتو خبرې دلته مه کوه څوک به دې ووهي. 6 میاشتې ډېرې کم شی دی. خو زما 6 میاشتې او د خلکو 6 کلونه یا 10 کلونه هغه بیا ځکه فرق لري چې زه یې ویلی شم تاریخ یې بیانولی شم او ځینې خلک دي هغه رقم ته بیا هغه خلکو ته هغه پیغام نشي رسولی. بالکل. نو ما لپاره دا ښه وه چې ما دلته خبریالي پکې وکړله 6 میاشتې بندیخانه مې نه ده تېره کړې. بالکل. دغه اتاق چې و دا د PCO والا و. دلته دا اتاق داسې و په نوم کې لکه د زرګر کور. خلک به زیات راتلل شرابزر نومي یا پکې و تسپې به یې جوړولې او میلونه به یې جوړول. دغه د خجورې دي. ټوله ورځ به یې داسې سرنګول ښه د اوبو ته بیا اچولي وو. نو دلته یو بل هغه والا و
د کمپاین والا دلته موږ سره و دلته به دا خپای ماته شوی و شخصي کوم هغه کې و عسکرو سره نو هغه استری ما ورته ویلې دلته مې یو بله خبره ډاکټري مې پکې زده کړله دغه مونږ ګهیزه او بیګا دلته شمیره ورته وایي ورته ویله خلک به راوتل شمیرل به نو بیا به بیرته ننوتل ګهیز مونږ به چې وشو داسې وخت به شمیره کوله چې سړی بیا چې ویده شو بیرته به راپورته کوو نو ځینې کسان داسې هم کې وو چې هغه بیا نه راپورته کول ځکه دوی واسطه لرله دلته په عسکرو باندې قمندانانو باندې پیسې خوړلې وي قرضه مرضه یې په وه کریډیټ مریډیټ جمع کوو نو هغه به بیا په کوټه کې نه شماره کني چې راو به نه وتلې په لغت در کې خطو دا پوډریان موډریان یو پوډري وو یو وخت غوږې ویني کولې الوخت لکه هغه داسې بیچاره و که نه هغه چا چې واسطه لرله هغه به نه راښ کول دي دلته داسې و چې شمېره کې به ځینې کسان ورکم شول یو کس ورک شوی په هغه باندې پورته کېده دې ځای نه خو وتلی و چې په هغه په دیوال باندې وختو بیا ګیر شو دغه چې وه دا زمونږ د هغه لیس و د سودا لکه دلته موږ ته لیس نه راکوو که نه سودا یې نه راکول البته کانتین چې و په هغه کې و په بلاک کې و رژیم خاص به دغه کتابچه کې مازدیګر سامان ورلیکه مثلا 2 دانې شیرې کورخې دي که نه کوتای ده خو که نه دا یو دانه چې ده پیپسي ده 50 ټوټل 80 روپۍ که نه دا ټولې پیپسي مستې بانجان دا ټول شیان هغه وو دا هغه هم لیس و دا مازدیګر کې ورو کله ما لیکه کله به دلته رژیم هغه وله پیسیو مشر دا د ښځو بلاک و د که فکر دوی راځي کي نو ډېر ملګري پوښتنه لري چې دلته ښځې سره کم د دوی ښځې و هغه وې یعنې دوی لپاره پیردارانې ښځې وې تلاشي به مو وکوله چې ښځې څوک به راتللې ملاقات ته یعنې دلته زانګوګانې د فکر دي دا د ښځو زانګو ده دلته یو مېرمن وه تقریبا 5 بچیان وو واړه بچیان وو 5 بچیان یې په یو ځل د غبرګونې زېږېدلي وو نو دلته به ډېرو خلکو ناز ورکوو دا خپله د مېرمنو ځای دی که نه دا یو تاکونه دي پوه شوې دا د ښځو اتاق دی زیات خپل دلته دوی سیستم برابر ده تلویزیون هم شته دی زنګوګانې هم دي دا هغه رقم لکه کورنۍ چې دا هغه رقم یو سیستم و خو بیا هم زندان دی نو زندان کورنۍ غوندې نه شي کېدلی یا ګوره ماشین هم دی که نه ماشین ګوره دلته دا معنا چې دوی هغه کوله کاروبار یې کوو سیستم یې داسې و چې نو دا د خوست زندان دی خوست مابس دی خوست مابس کې یعنې د ښځو زندان دی دوی ځانګړی ځای لرل او ځانګړي پیرداران هم ښځې وې او څښاک خوراک هر څه سیستم منظم دوی ته رسېدل بچیان مچیان به بهر وتل خلکو به عسکرو یا بندیان دغه به نازول یو نیم شی به ورکوو خو بیا هم د شور جنجال به راتلو ښځې خامخا دومره خپل منځ کې جنجال کوي سره توقیف خانه وه په خوست کې د دې مابس یو خو رژیم خاص دی کوټه کلفي چې ورته وایي او بل چې دی عمومي غټ بلاک دی دا توقیف خانه ده دا توقیف خانه وه دغه دروازه چې وه دا د عمومي بلاک ده دا په قیامت هم نه خلاصي دغه دا فتحه داسې نه راکړي قیامت نن چې سخته وي ځکه اصلي دروازه چې وه هغه وه هغه دروازه وه اصلا کې په هغه دروازه به خلک ورنوتل ټاپې او کېدل به که نه په څنګلو دا ټاپې لګېدې چې بیا غلط نه شي امضا وي لاسلیکونه پرې کېدل نو دغه دروازه ډېرو ملګرو به سره ویلې ځکه مونږ هغه رژیم خاص کې وو هغه رژیم خاص چې وو هغه دروازه هم په ډېرو مخابرو په ډېرو داسې امرونو په اجازو باندې خلاصېده هغه ځای نه مو وکتل ومو ویلې چې دغه ټانګ چې دی دغه کوم ټانګونه چې دي ته څه فکر کوې چې دغه دروازه به داسې ووایي خلاصه به یې کړي کله کله ملا ګپ سره لګوو بندیانو سره نو دلته والیبال وال کېده او ډېر قوي ټیم یې وو د بهر نه به چې کوم ټیم راته د مابس د ټیم کسانو به ماتوو او بل دوی ته تشویق هم زیات و که نه ځکه د دوی چکچکې هغه د بهر نه چې وي هغه نه زیات هغو سره کسان نه راپرېښودل د مدیران عسکر چې و دا هم د بندیانو په طرف و بندیانو به ډېر شور کوو کېدای شي په دې بریا کې د دوی دا تشویق او دغه هم وي نو که داسې راشو دغه چې دا د ملاقات ځای و
عمومي دا د ملاقات ځای و دلته لار شته ده دا د ملاقات ځای و دا قبلي خلک ولاړ وو د ملاقات سره د نن هم دوشنبه ده که نه دوشنبه ده د دریم ورځ چې خوست کې ورته وایي نو دریم په ورځ به ملاقات کېده نن هم داسې وښایي چې یو 40 بندیان چې دلته دي توقیف خانه کې موږ هغه ځای ته لاړو نه لکه بل وخت به بیا هغه په اړه تماس نیسو اوس نن هم هغه راغلي دي ملاقات ته کسان راغلي دي خو 2 3 یا 5 یا 2 کسان راغلي دي نو دلته یو کس و ډېر مخکې نه چې راغلی و تقریبا 18 کاله زندان یې تېر کړی و فکر کوم د دوی هغه شخصي دښمني لرله نو دلته مې تسبیح دغه امیلونه او دغه په مرویو باندې مشکڼو باندې رینجرې ټوپک دا شیان به جوړ کړي وو نو دغه ټول دلته بلو کسانو اخیستل دی عمومي توګه باندې دلته زه 6 کاله کېږي راغلی یم یعنې دغه ځای چې دی ملاقات زوینه و دلته 6 کاله کېږي خپل ورور محمد رفیق ته راغلی یم دلته مې ملاقات کله دلته کله دلته عمومي هغه سر کې چې و بیا هغه سر کې بیا د زنانه و ملاقات و دا په ځای باندې بیا هغه کېدله سودا ورکول کېده بندیانو سره به یا به چې بیا به ډېر غټ شی و غټه میوه یا بستره شی وه بیا به یې دغه دروازه خلاصوله هغه طرف چې و بیا د زنانه و ځای و لکه مخکې به چې یادونه مې وکړله اوس ګورو چې بېرته ننوځو هغه لکه نور لاره نشته ده هغه سر ته ډېر ښه ینه پخېدله کباب ینه او یو کس و مستري و نو دغه بیا ډېر زبردست کریمي جوړوو البته دا هوټل و دا رما بس هوټل و دلته ینه دلته کباب دلته کورما دلته وریژې ډېر شیان پخېدل سره دي چې بندیانو خپل هم پخول خو کله به چې ځینې کسان وو هغه به ناوخته یا وختي یا څه ډول وخت هغه شول وږي شول نو دوی به د دې ځای نه خوراکي توکي اخیستل نو موږ هم ډېر وخت دغه کوټه کلفي ته ینه ترې وړې ده او دا کوم ځای تاسو کوئ دغه ځای کې شریخ جوړېده ډېر ښه شریخ و او تلیفون کول په کلکه معنا دي بې ضرورته کسان کېناستل ځکه دغه هوټل کې څوک ډېر ځایېدل نه 900 بندیان وو ټول ځکه نه ځایېدل چې دا ځای وړوکی دی نو ځکه یې لیکلي چې دلته بې ضرورته کېناستل معنا دي فکر کوم دا اتاق والا به د اتاق خونه دی او دهلیز غوندې دی لوګي نه به په تانګ وي درنو لیدونکو اوس راځو د مابس عمومي هغه دلته چې واړه اتاقونه دي واړه خو نه دي ډېر لوی دي یعنې د هغه په نسبت چې موږ تاسو ته وښودل ډېر لوی دي دلته لکه چې یو کتابخانه وه او کتابخانه وه ډېره تیاره ده دا یو داسې یو اتاق ده چې خاص یو 2 کسان فکر کوم د یو نفري اتاق ده 2 نفري اتاق ده ډېره تیاره ده دلته اوس برق نشته دی نو دې کې زیات سامان بس د تېښتې کې سامان ترې پاتې شوي دي ګډوډي ځینو کسانو خو به ونیول شي او 2 دي باید پکې ووژل شي خو چې اوس زندان مات وای دا خو یې اسانه دا عمومي لولي اتاقونه دغه چې و بیا کانتین و فکر کوم دا کانتین و دلته به زمونږ سامان چې و په دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شي ځکه دلته د 20 سامان یا د 20 توکی دا په 40 روپۍ و مثلا مستې مثلا کوټي مثلا غوړي پیپسي داسې نور شیان به چې مونږ اخیستل
نو بیخي قیمتي وه، یو په دوه، حتی د ټینډي دا شیان به چې وو هغه 140 روپۍ کیلو وه. دا ډوډۍ اوس یې پرېمانې پرتې دي، کنې دا ډوډۍ پوډریانو په دې پسې سترګې وتې دې وختونو کې. نو دغه اتاق چې دی ډېر لوی دی. دغه اتاق دی، دلته بیا خاص خاص اتاقونه معلوم دي. زه به تاسو ته د طالبانو یا د حافظانو ځانګړی اتاق هم وښیم چې هغه لور ته دی. دغه اتاق کې هم سیاسي هم اوسېدل، جنایي هم اوسېدل، خو اکثره به داسې و چې جنایي به یو طرف ته و، سیاسي به بیا بل لور ته و. ځکه سیاسي هغه موضوعات بیل دي، د حقوقي او جنایي دغه چې و بیا په یو ځای اوسېدل. او سیاسي بندیان چې هغه طالبان وو، هغه که د ټي ټي پي والا وو، پاکستاني طالبان وو، که د فکر کوم یو داعش یو وخت کې وو، داعش دلته نه وو. نو ټول داسې سیاسي بندیان وو چې هغه حزب اسلامي، لکه سیاسي خالي طالبان نه وو. دا د مجاهدینو اتاق و. دا کې بیا طالبان اوسېدل، درس بیا هلته بل ځای ویلې، خو اوسېدل دلته زیاتره دلته طالبان اوسېدل. هغه وخت کې مې زه ورته راغلی وم او پوښتنه مې کړې وه. موږ به چکه زیاته کوله په زمین کې، ځکه بل ساتیری و نه، نو دا لډو به مو زیات کوو. لډو شو، کله کله تلویزیون ګوره، کله راډیو ګوره، کله امپیتري غږوه، کله ملګري سره زنګ وکړه، کله چا سره غیبت وکړه، ګپ شپ ولګوه، یو چا سره. ما خو خپله خبریالي کوله، 6 میاشتې ما دلته زندان نه دی تېر کړی، خبریالي مې کړې. ځکه 900 بندیان وو، د هر کس به ما بېګانه یو ټارګېټ کړی و. مې ویل چې یاره د پلاني سره وګوره چې دې څه هسې ویرانی کړی دی. نو هغه سره مې ټوله ورځ بیا ساعت تېر و. نوره تیاره ده، داسې نشي کېدلی چې هغه هر ځای تاسو ته وښیو. بیا دغه ویډیو م لویږي، غواړو چې هغه وکړو. هغه د طالبانو ځانګړي مدرسې ته لاړو. دا چې وه د هم د طالبانو وه، لکه خاص طالبان، هغه طالبان چې اوس دلته حاکم دي. په دې کې زندان کې د خوست محبس کې شاوخوا 350 که 310 طالبان وو، هغه وخت کې حساب شوي وو. نو زه چې بیا وروسته راووتم، 6 میاشتې وتلې، په دې جریان کې فکر کوم یا زیات شوي یا کم شوي، ځکه ځینې مودې پوره کېدې، وخت یې پوره کېده، او ځینې نور نوي بندیان کېدل. نو دلته بسترې شیان ډېر پراته دي. په دې کې راننوتلی یم دې کسانو سره مې پېژندګلوي شناخت لاره. دا چڼې ممیزه او دا نخود دا پاتې دي، دوی د چایو دلته بس داسې و. ټوله ځوان زندګي هم دلته وکنه، داسې و چې 60 کاله، حتی 33 کاله، 45 کاله، یو کس 45 کاله و، 3 مړي کړي وو. دا بیا شخصي مشکل و، خو هغه دلته نه و. لکه هغه جنایي پسې حسابېږي، دا سیاسي بندیان په دې کې. په دې کې خاص طالبان وو، اوسېدل دلته، او درس به یو بله مدرسه یو ځای و چې هغه بیا تاسو ته ښیم. هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري چې زه یې په اړه یو څه معلومات لرم. خو دا سامان وړي، دا کوم سامان چې پاتې و، تاسو چې ولیدل کوم سامان پاتې و، بسترې وې، لوښي و، څښاک پوښاک سامان و، کټونه و، نور سامان و، نو پکې وې. دا یو وخت کې دوی ځانګړی د دوی د محبس د ساتونکو د معلوماتو په اساس دوی یو وخت کې بیا د کسان راغواړي بندیان د خپل سامان بیرته ورکوي. یعنی دا سامان چې کوم دی د خپل بندیان چې دلته بندیان هغه بیرته ورکوي، ورته سپاري. یو وخت به ورته وټاکي، بیا به یې راوغواړي. دا چې وه، دا بیا د خاص د پوډریانو ځای و. یعنی دلته زیات پوډریان اوسېدل، او دا پوډر راتلل له کومه؟ دلته مو یو سوال پیدا کېږي. په خپله عسکر، په خپله د ملاقات والا، په خپله حکومتي کسان دوی سره دلته به خبره کوله،
حتی د ځات دغه یخوا دغه اتاقونو نه د کړکیو نه به مې ورته راشړل. دلته زه کله چې راننوتم یوه ورځ دلته چې زه راننوتم نو هغه ورځ باندې دا ټولو ځایونو کې لګیا و چاټ پاټ پوډر وایه دا پردې مردې چې کوړې کړي دي پوه شوې دې لاندې ورته پټ شي و پته به نه لګېږي چې ته ویده یې که ته پوډر وایې که ته چرس وایې یعنې هغه څوک چې په پوډر یې نیولي وو په چرسو په شیشه یې نیولي وو هغو ته دلته ډېره ښه زمینه برابره وه د نشې کولو دپاره. نو داسې کې راتېر شو دغه ټول هغه اتاقونه هغه دي کټونه دي که نه چپر کټونه چې حتی دوه بندیان هم کې پراته وو. د دې د لاندې بندیان څملستل دې لاندې بندیان څملستل دا هغه ده چې دلته څوک نه څوملي سامان ږدي دلته به زیات بندیان وو. نو دې کې خلک به دې ته ډېر خوشحاله وو. پوډري سړی نشهیي سړی بېچاره ته دې اتاق ته بېځان وهه څه واسطه به هم کوله چې دلته راشي ځکه دلته دوی ته سهولت و زمینه ورته برابره وه چې دوی په ازادانه ډول نشه وکړي. موږ نه چې رژیم خاص نه کسان را بدلېدل هم دې ته به ځان کوشش به کوو چې دغه اتاق ته راشي او دا په سیاسي بندیانو کې دغه پوډریان یا د نشایان دا بند وو. طالبانو خپل اتاق ته دوی نه پرېښودل ځکه دوی کې یو بله ستونزه وه چې دوی غلا هم کوله حتی چپړه کې به هم غلا کولې حتی هغه خپله بستره به هم نه غلا کړه. یو ورځ یو بستره چا نه غلا کړله یوه ټوکه دې پکې وي دوی چې عسکرو ته ورتلل هغه 100 روپۍ ارزان هم خرڅه کړی و بل بندي باندې. دا سمسې ممسې پاتې دي که دا داسې شوه درنو لیدونکو اوس بیا د خوست مابس مدرسې ته راځو ځکه مدرسه وه چې دلته هغه طالبان اوسېدل چې دوی درس ویلې یا کتابونه ویلي یا حفظ کاوه. نو دوی دلته چې اوسېدل ځانګړي شرایط یې لرل. مثلا د 10 بجو نه وروسته ته نشي غږېدلی دلته د شپې د 10 بجو نه وروسته حتی لیټونه به بند وي MP3 نشي غږولی نعت نشي غږولی ترانه او سیګرټ نشي څکولی سیګرټ عمومي دلته بند و. 10 بجو نه وروسته د سهار 10 بجو پورې بیا دلته حتی چوټي وه یعنې رخصتي وه دلته علما کرام حافظان او نور هغه څوک مدرسین چې شاګردانو ته به یې درسونه ویلې زیات داسې کتابونه شته دي چې هغه نور هم کولی شي چې لیدونکي وګوري. دا مدرسه وه ځانګړې داسې مدرسه وه چې اتفاق یې ډېر ضرور و. کله به چې کوم طالب را بندي شو خاص ډول سیاسي بندي نو دوی به بیا ډېر کوشش کوو چې رازان ته یې کړي یا څوک بېلارې نه کړي نشهیي نه کړي مثلا څوک بیا سبا د پیغور پاتې نه شي. نو دوی به کوشش کوو د طالبانو چې دلته دغې مدرسې ته رازان ته کړي او خپل شرایطو کې د چوکاټ کې داخل کړي حتی پیسې بې خرڅۍ ته به نه پرېښودو نوی طالب به چې رابندي شو. طالبانو کې هم داسې و چې بېچاره او غریب کسان نابلده کسان به پکې وو نو دوی به زیات کوشش سره کوو چې رازان ته یې کړي. نو دا هغه اتاق و چې دلته دوی ته چاته اجازه نه وه چې دلته یا لوچکي وکړي یا داسې شور وکړي بې ځایه خبرې وکړي که پوډري و که جنایي کس هم دلته یې درس ویلی یعنې هغه څوک چې نشایان دي که وبه یې غوښتل چې شرایطو یې چوکاټ ته ځان برابر کړي چاټ چوپ ته کولی شول دلته درس هم ووایي دلته وخت هم تېر کړي. ډېر داسې کسان وو چې حتی کمپاین والا ملي امنیت سپیشل فورس عسکر دلته به درس ویلی دوی سره خاص یو رقم ته هغه لیول ورسره برابر شوی ډېر ښه وخت ورسره تېر او د دوی د طالبانو د دغې استادانو به ډېر صفت کوو چې کله به مونږ ته هلته رژیم خاص ته کله راپورته شول. نو درنو کتونکو که یو ځل دا په همدغه مدرسه کې چې خوست مابس دی دغه استاد یاسر خبره چې د مدرسو نه د محبسونو نه د زندانونو نه مدرسې جوړې کوي نو هغه دغه مدرسه وه او چې ویلی شي دومره زیات بندیان شي چې د حکومت نه د هتکړۍ ورتمام شي چې بیا تاسو بندي نه کړي. دا د مابس
د یوه هفته کې یا 15 ورځو کې چې کورونا وه هغه وخت کې دا اتاقونه ووهل شول دا جوړ شول دا واړه اتاقونه 2 نفري دي دا هغه 2 نفري اتاقونه دي چې دا 2 نفري اتاقونه دي دا خو اوس چټل دی په دې کې فرش راوړ په دې کې بستره راوړله دا به خاوند او زنانه په دې کې ملاقات سره کوو حتی په شرعي حساب باندې جامه ورته وایي که نه نو هغه به هم کوله او د بندي به نه احساسوله چې یعنې موږ بیخي بندیان یو دا ټول اتاقونه تقریبا 14 اتاقونه دي په دې 14 اتاقونو کې 14 کسانو ملاقات کولی شو 2 ساعته ښځه او خاوند حتی ځینې داسې نه وي ښځه ضرور نه وه مور خور دا ټول راتلل دلته هغه جمع به یې کول هغه د حال احوال به سره اخیسته لکه یوه کورنۍ کې یوه حجره کې چې ناست وي یا خاوند او میرمن لکه خپله اتاق خپله کور اتاق کې سره ناست وي نو داسې دا ټول هغه اتاقونه وو چې خو دلته یو مشکل دا و چې پښتني ټولنه وه ځینې خلکو دغه جرأت نشي کولی چې خپلې میرمنې سره وګوري دا هغه په نور ولایتونو کې شته دی دلته نوې خبره وه ځکه دلته سږ کال جوړه شو تېر کال جوړه شوله تېر کال که فکر مو دغه یعنې دا بیا صفا کوټه ده دغه اتاق هم لري بستر هم لري ځای هم لري مخکې به چې خبره وکړله د پښتني کلتور له امله دلته ښځه او خاوند ملاقات نشو سره کولی سره ده چې شرع کې دا حلاله ده او جواز لري خو دلته خو زیات کلتورونه او رواجونه داسې دي چې هغه موږ په اسلام باندې غالب کړي دي نو دا هغه اتاقونه وو چې تاسو ته مې وښودل زیاتې کورنۍ دلته راغللې او ځینې خلکو رقم خبرې پسې کولې که نه ډېرې داسې تورونه یې لګول حتی ولا موږ ته به زیات وخت موږ خلکو به کولی نه شول چې خپل مور ځان ته راوغواړي دلته داسې تورونه او دا رقم ته یو بد فرهنګ دلته یو ذهنیت داسې جوړ شوی و چې هغه زیاتې میندې زیاتې خویندې زیاتې میرمنې راتلی نه شو چې بندي سره وګوري بل رقم خبرې پسې کېدلی فکر یې کوو چې یعنې بل څوک ورته راځي دلته دوی سره جامه کوي یا مثلا دلته دوی سره وخت تېروي یا پولیسو سره ښاغنه کوي خو دغه ځای چې و عموم ډول باندې د میرمن او د خاوند لپاره و درنو لیدونکو دغه د خوست زندان و د خوست زندان بیا کتابتون و دا کتابتون کې بېلابېل کتابونه یو وخت د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو تقریبا 900 کتابونه ورته راوړي وو په هغه وخت موږ هم دلته مرسته ورسره کړې راوړي مو بیا زه چې دلته خپله بندي وم نو زیات کتابونه به ما ته دغه د زندان د کتابتون مسؤل راوړل هغه نور مو چې مطالعه کړل بیا به نوي نور راته راوړل نو دا زیات دا کتابونه دي د ځوانۍ ساتنه وکړئ مثلا د ځوانۍ ساتنه وکړئ د پښتو ژبې لیک لوست زده کړئ او ریاضي کتاب همدا شان د ځوانۍ ځنګل کې یعنی ناولونه دینی کتابونه سیاسي فزیکي ساینسي هر ډول کتابونه چې دلته او ځانګړي ډول هغه کتابونه موږ راوړي وو دلته یو زندان ته چې د زندانیانو روح سره تازوي او فکر یې ورسره بدل شي مفکوره یې ورسره واوړي حکومت هم دا هڅه کوله چې مفکوره یې واوړي که نه مثلا داسې مدني تمدن د نورې نړۍ اروپایي کتابونه به ورته راوړل چې دوی فکر واوړي خو نه هغه طالبانو یو دریځ و هغه دا چې و دا هغه بیا نوی بلاک جوړ شو یعنې په خوست کې دغه محبس چې و په غالب ګمان 4,500 کسانو ته برابر شوی و یعنې 4,500 کسان به پکې اوسېږي خو دغه زندان چې و 900 نفر اخره کې دي دغه 900 نفر چې و هغلته بیا ډېر په تکلیف څوک کټونو لاندې څملاستل څوک به چېرته یعنې هغه رقم ځای نه و کوم حقوق چې یو بندي ته ورکول کېږي بیا راسې شول چې د خوست مدیر هغه یو موږ سره ملګری ښاروال چې و هغه بیا داسې وکړه چې دغه ځای باندې نقشه واچوله دغه ځای نوی جوړ کړی دی 200 کسانو ته فکر کوم دغه په خبره چې هغه وخت کې زه دلته بندي وم نو 200 کسانو ته یې برابر کړی و نو دغه اوس پورې ما هم نه دی کتلی ما یې پاره هم نه ویلی دغه وداني خو دومره خبره ومه چې دغه 200 کسانو ته برابرېږي نو
زیارمل صاحب داسې یو زندان و چې تا غوښتل چې یو ورځ یو ویډیو ورنه وکړو یو معلومات واخلو نو دغسې بلاکونه وو هغه کسانو ته چې موږ ویل چې دلته موږ سره چې کوم کسان په تنګ وو ورته ویل چې تاسو به نوي بلاک ته ځئ نو هغوی بیا نه منله ورته ویل چې تاسو لوی لوی کوټې دي هلته سره دې چې موږ به ښکاره لرې نه وي چې رښتیا هم اتاقونه لوی لوی دي خو اوس د دوی وګورئ چې رښتیا موږ هغه وخت کې دوی ته دروغ نه ویلې دا اتاق چې دی دا کور کې مرکې بس دغه د فتحې ورغ وخت کې پاتې شوي دي همدغه شان څوک بندي ورته ناست دی جګ شوی دی منډه کړې دي هر څه ترې پاتې دي هماغه شان هر څه ترې پاتې دي داسې محترم د نورو ټکو په نسبت دغه اتاق ډېر ستر دی لوی دی دا ولې دا چې وو دا د خیاطانو دپاره وو صحیح دلته به خیاطانو هغه کوله ډېره ښه پوښتنه دې وکړل ما ته ذهن ته هم ځواب نه راغلی خو اوس زرګه ذهن ته راغی چې دلته خیاطان اوسېدل دوی به هغه کوله خیاطي کوله خیاطي به زده کوله دلته شاګردان هم ورسره وو او دوی هم دلته په همغه بیه چې کوم بازار کې دی په 2,500 افغانۍ دوی خیاطي کوله بیا هم ګیس به راتلل مازدیګر ته بېرته خپل بلاک ته تلل همداسې د هغه نه وو د بندیانو اوسېدو ځای نه وو نو دا به ټول ځکه د بلاکونه دي دلته خیاطانو خپل ماشینونه ورته دا که وګورې دا د ټولو نه لوی هغه دی اتاق دی نو دلته خیاطانو خپل ماشین واهه یا زده کاوه خپله مزدوري یې کوله زندان کې مې یو داسې و چې خلکو به خپلې مزدورۍ هم پکې کولې چا پرډګاښ جوړول چا تسپې جوړولې چا وښي جوړول چا ګوتې جوړولې چا داسې یو څه جوړول چې هغه لکه ټوپک به جوړول لکه رینجر به جوړول په غموی باندې همدا شان خیاطي کوله کالي مینځل دوبي په 1.5 روپۍ باندې یوه جوړه یې مینځله هغه چا چې وس کې به ښه و نو هغه به بیا پخپله بې کالي نه مینځل دوبي به مینځل دوستانو سلام بیا دا د خوست د محبس روغتون دی یا کلینیک دی نو ما سره ډاکټر صاحب ولاړ دی هغه وخت کې ډاکټر بل څوک و تېر کال اوس د هغه په ځای باندې دی راغلی دی نور معلومات خدای لري کې خو دلته هغه بندیان راتلل چې کوم داسې عاجل زیات عاجل نه و یعنې ګولۍ ورکه پانسومانې کا یا داسې نور داسې تداوي کېدی سیرون هغه یا داسې نور شی ورکړي چې هغه بیا ډاکټر خپله نور به ډاکټر ته خپله وړاندې کړي خو دا د محبس روغتون و دلته زیاته دوایي داسې وه چې لونډري غوندې مو که نه د یو مریض دپاره هغه دوایي مو ورکول کېده چې د بل مرض دپاره هم وي یعنې د دریو مرضو لپاره یو رقم دوه رقمه ګولۍ وي نه پوهېږم چې اوس به څومره سهولت وي هغه تاسو ته ډاکټر صاحب خپله ووایي ډاکټر صاحب راشي تاسو ته یو ځان هم معرفي کړي فکر کوم دا د نورو ډاکټرانو پر ځای باندې راغلی دی کوم چې مخکې نور وو ډاکټر صاحب که اوس داسې د بندیانو په اړه معلومات ورکړي چې دلته کوم بندیان اوسېدل او نوم هم ورته واخلئ چې کوم بندیان دلته تداوي کېږي ډېر عاجل مجانس یا نور کول ځان ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم زه بختي جان یم د پلور مساحي جان دی دلته د ډاکټر په صفت دنده اجرا کوم ما هم ډېر بندیان لرل تقریبا 900 بندیان مو لرل خو اوس دې په نسبت بندیان اوس لږ کم دي تقریبا دوایي برخه چې د دوایي برخه کې الحمدلله اوس هر څه لرو عاجل مریض دلته تداوي کېږي عاجل چې نوي مریض تداوي کېږي اکسیجن لرو کوم سهولت چې کلینیک په سطحه وي هم ټول دلته لرو خپله وظیفه کې خوشحاله یې ځان خو په بندي نه احساسوې نه الحمدلله د خپلې وظیفې نه ډېر خوشحاله یم نو دلته چې زه وظیفه کوم تقریبا دا شپږمه میاشت زه دلته وظیفه لرم یعنې تېر دوره کې چې تاسو دلته کومه دنده ترسره کوله بندیان زیات راتلل تېره دوره کې دلته بندیان زیات وو اوس یې په نسبت لږ کم دي بیخي کم دي که راځي خامخا کله کله نه راځي بندیان راځي ستونزه څه وي ستونزه اکثره کمن کولډ زیات دی دلته سکیبس زیات دی که داسې اسانه ورته تشریح کړي چې پښتانه پوه شي که اسانه ورته تشریح کړم مثال دلته عادي زکام زیات دی ټوخل او بل دا خرش زیات دی ځکه دلته
صفایي ته ډېر ضرورت دی، باید صفایي وشي. پخوانۍ بسترې او کالینې پاتې دي که نه پیزي، هغه د دوی وجود باندې خارښ لګوي او محیط باید صفا شي، دې لپاره چې دوی ته خارښ پیدا نه شي. دا په تړاو ډېر په بندیانو پسې لړي، ځکه دلته چې موږ یو وخت کې بندیان وو ډېر شیان په موږ پسې تړاو لاره. درنو اورېدونکو موږ زیات دغه بسترې او د خوراکونه او د کالینې او د سامان د جارو ویه دا کالي صفا کوه او دوبي ته ورکوه، دا ټول په موږ پسې تړاو لاره. او یعنې دغه په حتی هغه دیوالونه، حتی هغه ګلان چې موږ لګوله، حتی دروازې د پلاستیکونه دروازو ته ورکول، د بندیانو پیسې ټولولې. نو اوس هم باید بندیان هغه خپله، نو ډاکټران خپله پرېږدي، خپله هدایت ورته کوي چې سره کمته زوی ځانونه وساتي. ذهني هغه ستونزو والا خو زیات نه وي، دا ډپریشن والا ډپریشن والا شته، اوس خو دومره نه شته، ځکه مخکې زیات و، بیخي زیات و ډپریشن والا. بل اصل کې د فرزن هیډ چې وي د اکثره ډپریشن زیات دلته پیدا کېږي، ځکه هغه کوم بندي چې وي یا سوچونه کې فکرونه کې دې په باره کې وشه دته ډپریشن پیدا شي. اوس شته خو کم دومره لکه مخکې په نسبت نشته. بیا موږ خپل کومک ورسره کوو، الحمدلله د ډپریشن په باره کې موږ دوایي لرو، لوکس دوایي لرو. اوس الحمدلله موږ سره دوایي ډېره د نورو وختو په نسبت، ځکه استعمالي ځکه یو خو استعمال کم او بل داسې و چې نظامیانو سره چې کومه دوایي وه دوی سره ورسره وه، موږ ته یې نه راکوله. مثال د موسسې طرفه وي. اوس هغه دوایي موږ ته دا فرق دی، نظامي او مخکنی نظامیانو ته بندیانو ته راتله. عاجل سره کم کوي، عاجل داسې ناروغ چې هغه څنګه کوي. بیا عاجل ناروغ چې وي هغه ته موږ خپل سهولت لرو، هغه که شاک کې مثال که نفس تنګي ولري دلته موږ اکسیجن لرو. مثلا جنګ یې کړی دی ورسره وایي د بندیانو خو دا مشکله وه. د جراحۍ په برخه کې زه خپله مریض ګندم او دلته هر څه مشکلات موږ دلته حل جراحي او جراحۍ په برخه کې مریض زه ګندم. ماشاءالله د ګزارات څرګې داسې امنیت او د نور خو نور خو امنیت او امنیت خو الحمدلله بیخي امنیت ته هېڅ مشکل نشته. بندیان نه خو ډارېږئ نه؟ نه بندیان نه ډارېږو، ځکه اوس موږ داسې یو چې دی وطن خلک دي، بندیان دي وطن خلک دي. کوم وخت داسې هغه پوډریان منډریان مخکې زیات وو دلته، داسې ویره خو نه احساسېده یا لاس نه ده راچولی؟ نه پوډریان ته مخکې وو. دلته موږ اصل کې طبابت یو داسې بحث دی چې مریض سره موږ ډېره په خوږو اخلاقو، مثال په ښو اخلاقو خپل پلان په مخ بیایو. د پخوا په پرتله تاسو سره د اسلامي امارت دلته کړنې څنګه دي؟ ښې دي بد دي؟ تاسو څومره خوشحاله یې؟ الحمدلله اوس پره موږ ته چې یوه بده خبره نه ده کړې. اسلامي امارت چې کومې اصول یې موږ سره کېږي دلته مثال کوم راو تمات لري بیخي ښه ده، نورو په نسبت بیخي ښه ده. مخته چې وو لږ مشکلات ورتله، مثال د شوبخانې ریفر به وو، په هکې به لږ مشکلات وو. مونږ ته د دوی وایي چې مثال تاسې ریفر ما کړئ چې په طریقه یې دلته مریض جغ کړئ. نو اوس ریفر نه مطلب شي؟ ریفر نه چې انتقال یې کړه شوبخانې ته دلته علاج نه شي. داسې مریضونه په مخکې دوره کې پیدا کېدو، ځکه ډېر په شدید شو. دلته مثال موږ صاحب کله اکسیجن ووایي، کرونا ټایم کې چې اکسیجن کمپیوټر وغولی دلته موږ سره اکسیجن نه و. نو اوس الحمدلله اوس کوم مشکل نشته. که کوم ډېر شدید مریض وي دلته بیخي علاج یې نه شي، هغه شوبخانې ته دوی انتقالولی شي. کومه ستونزه نه وي؟ هېڅ ستونزه نشته. یو امر ده. سلامت اوسئ. په همدې ځای زه رحیم سکندر، ما سره کمره کې سردار زیارمل چې د شور سایټ مسؤل دی، او خو مننه ورنه کوم چې دا خواري وګالله د ټول مابس. وروسته بیا ډېر هلته توقیف خانه یا مدیر سره خبرې، دا ډېرې خبرې نور هم پاتې دي. په همدې ځای اجازه ده نه اخلمه، بیا چې یو داسې یو پروګرام یو داسې یو ویډیو ته حاضرېږو، تر هغې د خدای په امان.